دا چې شریف کېدو ته په دوسې نه و، اوس د خوبو کوي د کم اصل نه چې زور یې وشه او چې دا سړی بدماشي نه کوي نو څوک به کوي، چې دا سړی بدماشي نه کوي نو څوک به کوي. پلار یې مودې وشو مړ شوی و چې رور یې وشو او لګول یې که په هر شي د عمران ټکس شکر وکړئ چې مو نشته په سامان ټکس. او چوکرګان وای ګرانی نشته د وطن کې، چوکرګان وای ګرانی نشته د وطن کې، لګول دوی له پکار دی په دوکان ټکس. او ستا ته لاس نه خبر نو ځکه ماته ګران ښکارېدو، ستا کباړي رومال به ماته د جاپان ښکارېدو. هغه ویران غوندې کنډر چې پکې ناست به وموږ والله چې سم راته د ډین پلازې دوکان ښکارېدو. او ولې څه بده ده کایي لو یو مې دلدار ته ووې، زه ګنهګار شوم چې رښتیا مې یار ته ووې. دا سر خوړلي د نظر چشمې مې نه وې بېګا، په میسنجر باندې آی لو یو ما پلار ته ووې. او چې مې په مینه غېږه کې خپل یار ونیسي، داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي. او دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه، جینۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي. چې مې په مینه غېږه کې خپل یار ونیسي، داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي. دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه، جینۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي. هغه نور خلک دي چې ډالر او یا دینار راوباسي، او پښتون اشنا چې جیب ته ګوتې کي نسوار راوباسي. زما په باب کې د غمازو لمسونو نه مني، مصري صحیح ګاډي کې هم سړي له کار راوباسي. او دومره ګراني ده نه پوهېږو چې ژوند څنګه تېر کړو، الله دې بیخ د دې صوفباړي د سرکار وباسي. یا جینۍ که ډېره لا بلا دې راته ووې، ښه لګي په دې چې په خندا دې راته ووې. او ما بس ایلو یو ته ایله خوله جوړوله، غرق دې کو تباه دې کو ماما دې راته ووې. او دا یو نظم د مزاحیه سم نوکر یم، هم د خواهي هم د سخر یم، خپل مور پلار نه بې خبر یم، د هر حکم مې منکر یم، بیا هم له ښځې نه خوښېږم، زه به نه لیونی کېږم. رونه خویندې مې شړلي په رضا د دې ښاغلي، رونه خویندې مې شړلي په رضا د دې ښاغلي، خپل خپلوان مې دي رټلي چې دې ویلي ما منلي، په عالم کې زه شرمېږم، زه به نه لیونی کېږم. چې کړي څه فرمایشونه پوره کوم کړم کوششونه، غواړي تله رایشونه کوي دا نمایشونه، ورځ په ورځ قرض کې ګیرېږم، زه به نه لیونی کېږم، زه به نه لیونی کېږم چې د ښځې سم غلام یم، زه سره د لویو بریتو ولاړ هر افلاس په نام یم. رونه خویندې خو مې پرېږده چې عاجز له احترام یم، چې د ښځې مې خپلوان دي تل هغو ته په سلام یم، چې شرمېږم ښه پوهېږم، زه به نه لیونی کېږم. د پښتون چې څه صفت دی د هغې نه مې نفرت دی، هغه کار رانه ونه شو چې په کومه کې عزت دی. د یارانو او دوستانو تل په ما باندې لعنت دی، په پښتو هم ښه پوهېږم، زه به نه لیونی کېږم. او په هر چا د زوروره که ښایسته وي که بدرنګه، افلاطون دی که سقراط دی ټول یریږي د جنګه، که امیر دی که غریب دی اخلاص یې نه دی د کلنګه، ګیله هېڅ مناسب نه ده د افغار غوندې ملنګه. خلکو فتح امریکا کا زه د ښځې نه یریږم، زه به نه لیونی کېږم. دې باباګانو ته